اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر سبق کې د الله جل جلاله د کتاب د قرآن مجید څخه د لمانځه فرضیت هغه آیاتونه درته ذکر شوه، او اوس په دې بیان کې چې په حدیث شریف کې د دې بیان د لمانځه بیان راغلی دی هغه بیان درته ذکر کړي. و اما السنت او هر څه چې حدیث دی فما هغه روی چې روایت شوی دی عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه فی صحیحین فصحیحین کې صحیحین چې دی دا دوه دي، یو صحیح المسلم شریف دی او یو صحیح البخاری شریف دی. دا د حدیثو کتابونه دي. په دې دوه کې چې دی بیان راغلی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه انه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی قال ویل دی بنی الاسلام بناګان د اسلام چې دی علی خمس پر پنځه باندې دي. د اسلام بناوی چې دی هغه پنځه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اقام الصلاه او اقام د لمانځه کول یعنی درول د لمانځه لمونځ کول دا د اسلام بل بنا ده. و ایتاء الزکات او زکات ورکول دا بل بنا د اسلام ده. دا درې. و صوم الشهر رمضان د روزه نیول د میاشتې د روزه دا بل بنا د اسلام ده. و حج البيت او حج کول د کعبه شریفی من استطاع الیه سبیلا کچیر طاقت درلودي. یو سړی دی پیسې لري خو لار نه برابر، د تک ترتیب نه برابر، یو اسباب نه برابر چې دی پر ولاړ شي پر دې ځای باندې بیا فرض نه دی. او کچیر د پیسې درلودي د لارې طاقت یې هم ولو ترتیب هم برابر و چې ولاړ شي بیا دغه حج کول د کعبه شریفی دا د اسلام بل بنا ده. ګوره اسلام دا پنځه بناوي دي. کلمه ده دا یو، لمونځ کول دي دوه، زکات ورکول دي درې، روژه نیول دي څلور او حج کول دي پنځه. دغه پنځه بناوي د اسلام دي. د دې مثال دی لکه یو کوټه چې څلور دیوالونه لري بیا پر سر باندې چت ایښول کیږي نو دې ته بیا کوټه ویل کیږي. او کچیرې د کوټې یو دیوال لري کې دې ته کوټه نه ویل کیږي بیا بل نوم پرې ایښول کیږي، یا دا دوه دیوالونه لري کې بل شی جوړیږي. نو اسلام چې دی هغه هم پر دا پنځو بناو باندې دی. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی. وقوله علیه الصلاۃ والسلام او بل قول د علیه الصلاۃ والسلام چې دی لكل شیء علم. پیغمبر علیه السلام وایي د هر شي دپاره یو علامه او نقشه شته. وعلم الایمان علامه د ایمان چې ده الصلاۃ المنځ دی. ګوره د هر شي دپاره یو علامه شته، یو نقشه شته چې څوک یې پر پیژني. او د ایمان نقشه چې ده هغه المنځ دی. که یو چا لمونځ کوي بس پوه چې دا مؤمن دی مسلمان دی. وقوله علیه الصلاۃ والسلام او بل دا قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی الصلاۃ عماد الدین. لمونځ چې دی ستن د دین ده. فمن اقامها که چا ودرول فقد اقام الدین نو د دین ودراوي په تحقیق سره. ومن ترکها که چا پرېښوله دغه لمونځ یې پرېښوي فقد ترک الدین دین یې پرېښوي. وفي روایت په بل روایت کې به راځي فقد هدم الدین په تحقیق سره د دین ونړوي. ومن ترکها که چا پرېښوي دا لمونځ فقد هدم الدین په تحقیق سره د دین ونړوي. نو دا لمونځ چې دی دا د دین ستن ده. که یو چا د دین ستن ودرول نو دین یې ودراوي، که چا د دین ستن نه ودرول پرېښول دین یې ونړوي. دا مثال لري لکه یو خیمه، د خیمې په میان کې چې کومه ستن درېږي دغه ستن چې د خیمې ته ورکل دا خیمه ودرېدل. که د ستن چې لرې کړل چې هر څه تناونه تا نور تړلي وي دا ستن چې د میان دا لرې کړل دغه خیمه چې دا بېرته رایله کېږي راکړوپېږي دا خیمه بیا نه درېږي. نو که یو چا لمونځ کوي بس د دین ستن ودرول د دین ودراوي دین یې برابر سلو ایمان یې برابر سو. او که چیرې دا ونړاوي لمونځ یې نه کوي بس د ټول دین دا رقم دی. وقوله علیه الصلاۃ والسلام بل قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خمس صلوات پنځه لمنځونه افترض فرض کړي دي هن دا لمنځونه الله تعالی الله جل جلاله علی عبادی پر خپل بندگانو باندې. من هغه چا احسن وضوءهن که چیرې ښه تازه کول او د سنه دپاره د دا لمنځو وصلاهن او دا لمنځونه یې ښه کول ولوقتهن دپاره د وخت د لمنځو واتم رکوعهن او ښه رکوع پر کول یې د دا لمنځو وسجودهن او سجدې یې ښه کول یې د دغه لمنځو وخشوعهن او په خشوع په عاجزي سره کوله دغه لمنځونه. نو کان دی له دی لره علی الله پر الله تعالی باندې عهد وعده ان یغفر له چې الله تعالی به دته بخښه وکړي و دغه چاته چې دی لمونځ سم کوي. ومن لم يفعل که دا کار نه کوي فلیس له نسته د دپاره علی الله پر الله تعالی باندې عهد وعده
هغه وعده چې الله تعالی ورسره کړې ده چې الله وایي زه به ته بخښه کوم د ګناهو، هغه بیا پر الله باندې هغه وعده نشته. ان شاء که د الله تعالی خوښه وه غفر له، بخښه به ورته وکړي، و ان شاء او که د الله تعالی خوښه وه عذبه، عذاب بیا الله تعالی ورکړي. ګوره که چیرې د دغه لمنځونه سم برابر کول الله بخښه ورته کوي، او که نه کول بیا هغه وعده پر الله باندې نشته چې الله ورسره کړې ده. که چیرې د الله خوښه سوه بخښه به ورته وکړي، او که د الله خوښه سوه الله به عذاب ورکړي پر دې باندې. وقوله علیه الصلاة والسلام، او بل دا قول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، الفرق فرق بین العبد په مابین کې د بنده و بین الکفر په مابین کې د کفر، د کفر او د بنده په مابین کې فرق څه دی؟ ترک الصلات، پرېښول د لمانځه دی. ګوره بنده چې دی هغه په لمانځه باندې د الله بنده بلل کیږي، د الله پر حکم برابر بلل کیږي، او که لمونځ پرېښوي دا کفر ته ورنږدې سو، دا د کفر وخواته ولاړي. ومن هغه څوک ترکه که پرېښوي الصلات لمونځ متعمدا په قصد سره یفضي الی الکفر، نو دا ځي قصدن نږدې کیږي الی الکفر و کفر ته، بس دې ځان په خپله و کفر ته نږدې کړي. که یو چا لمونځ په قصد پرېښوي د ځان و کفر ته ورنږدې کړي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.